سوال کړی دی چې زما یو ملګري خپله ښځه طلاق کړه په دریم طلاق باندې، نو آیا ماله دا جایز دی چې زه د هغې سره نکاح وکړم بیا وله طلاق ورکړم چې دا واپس شي هغه زوړ خاوند ته چې کوم د ده ملګری دی؟ الجواب چې کله یو سړی اولنی طلاق ورکړي ښځې له گنجایش دی چې بیا واپس راولي، نو که د عدت په دوران کې راولي په دې 3 حیضه کې یا 3 میاشتې کې، نو هغې کې فایده دا ده چې دی به په دغه زړه نکاح کې بیا راولي، او که چېرته د عدت تیر شي او رای نه وسته نو بیا به ورسره نوي نکاح کوي، خو راوستی شي بیا خو به بله نکاح به یې راولي. دغه شان دویم طلاق دی، او ځکه دې د طلاق رجعي وایي، یعنې ښځه به کې واپس کېدی شي، رجوع کولی شي. هر چې را دریم طلاق دی دې د طلاق باین وایي. باین مطلب یعنې ښځه او خاوند جدا شو، او الله په قرآن کې وایي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. که چېرته دریم طلاق یې وله ورکو نو بیا دا ښځه د ده دپاره نه ده حلاله تر دې چې دا نکاح وکړي د بل خاوند سره. خو دې نکاح کې یو څو شرطونه دي، هغه دا چې دا د اولني خاوند دپاره حلاله شي. هغې کې اولنی شرط دا دی چې دا نکاح به په دې نیت نه وي چې د زوړ خاوند دپاره یې حلاله وي، دا په دې نیت نه وي، ځکه چې انما الاعمال بالنیات. دې ته بیا ویلی کېږي نکاح المتعه یو قسمه، بس د وختي طور په کرایي باندې نکاح دی، او په دې نیت ته چې په طلاق به ورکوم یا به یې جدا کوم، نو دا نکاح نه کېږي. دغه شان دې کې به دی چې دا ښځه په خپله مرضۍ او د ولي په مرضۍ باندې بل سړي ته واده شي په خپله مرضۍ، او بیا هغه دویم خاوند چې کوم د دې دی هغه په خپله مرضۍ بیا دې له طلاق ورکړي، په خپله مرضۍ دا ټول کار کېږي. بیا څه وخت بعد د دې سړي په زړه کې راغله چې یاره دا ښځه واده کوم را واپس کومه، نو بیا را واپس کولی شي، بل نکاح به ورسره کوي. خو هر چې دغه نکاح التحلیل چې ورته وایي د حلالي ده نکاح، نو دا باطل ده، د عام علماو قول دی، دا باطل نکاح دی.